سلامونه خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن یکشنبه ده د سرطان یا چنګاښ دویمه او د جون درویشتمه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تر یوې اونۍ په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو د بل پړاو پیل. زلمی خلیلزاد وایي طالبان سره د خبرو اووم پړاو د روانې جون میاشتې په 9 نیټه پیلېږي. کلی قلب دروازه صلح و زمانبندی خروج قوای خارجی است. په فساد تورن د کورنیو چارو وزارت د قراردادي خوشي کول. لوی څارنوالي وایي محمد رسا په معتبر ضمانت له بنده خوشي شوی دی. بهتر بود که شخص از توقیف رها باشه تا ما بتانیم تحقیقات خود در زمان مناسب تکمیل بکنیم. پر قتل د مشران جرګې د یوه غړي تورنېدل. د افضل شامل د وژل شوې ښځې مور وایي لوري کورني تاوتریخوالي کې وژل شوې. خواست ما همین است که قاتل ما باید به پنجه قانون سپرده شود، عدالت تحقق پیدا کنه. د سوپوهنې فدراسیون د منشي وژنه. کابل کې ناپېژانده وسلوالو حمیدالله حمیدي په ډزو وژلی. او ایران ته د امریکا تازه ګواښ. واشنګټن وایي پر تهران به نور بندیزونه هم ولګوي. ایران لا پخوا ویلي د بندیزونو پر وړاندې درېږي. ښه راغلاست. خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی یم. ټاکل شوي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو اووم پړاو را روانه اونۍ په قطر کې پیل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو سره به د خبرو دا نوی پړاو د روانې جون میاشتې په 9 نیټه پیل شي. خلیلزاد وایي ټول لوري د سولې خبرو کې چټک پرمختګ غواړي. بل لور پاکستان ته تللي افغان سیاستوال چې پرون یې د لاهور بهیر په نوم غونډه کې ګډون کړی و نن هم تر ناوخته په پاکستان کې ول. تر راتلونکو شپږ ورځو د قطر دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پیلېږي. هغه غونډه چې تمه کېږي د تېرو شپږو پړاو خبرو په توپیر پایلې ولري. له دې خبرو یو شمېر باخبره سرچینې وایي دې پړاو خبرو کې به له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل او تر خوا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په اړه یوه هوکړه وشي. د سرچینې د افغان حکومت له زندانونو د طالب بندیانو خلاصون د دې خبرو د پیل لپاره یو شین څراغ یادوي. دا ډېر حساس او مهم مذاکره دی د دې لپاره چې د افغانستان د دولت خوا طالبان هم د زندانونو خوشي شوي دي او موږ ډېر امیدوار یو چې ان شاء الله تعالی په دې کې حتما د دواړو طرف هغه غوښتنې چې دي هغه ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجې ته رسېږي ان شاء الله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا خبرې به د جون په 9 پیل شي او تاکید یې کړی دی چې ټول لوري د یو چټک پرمختګ لپاره هیله مند دي. کلی قلب دروازه صلح و زمانبندی خروج قوای خارجی است. هرگاه به این توافق صورت بگیره باز به تمام مسائل رسیدگی شده میتونه، مذاکرات بین الافغاني شروع میشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم خپل هیواد کې د 50 سیاستوالو لخوا د سولې په اړه ناسته د دې بهیر بشپړونکي بولي او زیاتوي د سولې لپاره هڅې په قطر، مسکو او یو شمېر نورو ځایونو کې روانې دي. دا خبرې د هغو هڅو بشپړونکي دي چې دوحه، مسکو او د نړۍ په یو شمېر نورو برخو کې د افغانستان د سولې په اړه کې موږ په دې ټینګار وکړي چې په دواړو باید پیشرفت وکړو، هم پر دوه اړخیزو اړیکو باندې او هم پر سولې باندې. اجرایي رئیس پاکستان کې د سولې په اړه د سیاستوالو ناستې ته په اشاره وایي له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې د سولې لپاره پورته کیږي. اون شخصیت‌هایی که دعوت میشن اونا خودشان قضاوت میکنن که چقدر مفید است برای صلح در کشور. ما بحثی درباره صلح در هر جایی که باشه، در هر گوشه از دنیا که باشه
یک بحث حرام نمیدانم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي هیله مند دی چې له سیاسیونو سره د اسلام آباد خبرې د سولې تړل شوې غوټه پرانیزي او قطر کې د سولې خبرو له چټکتیا سره مرسته وکړي. لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت یو قراردادي محمد رسا چې پر 600 میلیون افغانیو فساد تورن دی په ضمانت خوشی شوی دی. لوی څارنوالي وایي د محمد رسا دوسیه پیچلې ده او د بند مهال لپاره ځینې محدودیتونه شته. له دې سره د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د رسا ازادي په دې معنا نه ده چې برات ورکړل شوی وي. مسعود اندرابي وایي د دې دوسیې اړخونه پراخ دي. لوی څارنوالۍ یوه اونۍ وړاندې کورنیو چارو وزارت کې د 600 میلیون افغانیو فساد په تړاو څېړنې پیل کړې. کورنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د شجاع ابدري شرکت یو مسؤل محمد رسا او د هغه 4 تړون کوونکي ونیول. خو اوس لوی څارنوالي په دې قضیه کې د فساد په تور د یوه تورن محمد رسا له خوشي کېدو خبر ورکوي. توقیف و نظارت اشخاص افراد در قوانین در یک میاد مشخص پیش بینی شده. به نظر سارنوالی موظف بهتر بود که شخص از توقیف رها باشه تا ما بتانیم تحقیقات خود در زمان مناسب تکمیل بکنیم تا تمام ابعاد و جوانب قضیه بررسی شود. اوس د دې میلیوني افغانیو فساد د څېړنو او ترخوای د محمد رسا خلاصون پوښتنې راپورته کړي دي. نفر مجرم که او راپور آمده یا مشکوک است تحقیق شد، بعد از او در مورد دستگیریش و بالفعل در مورد تایید دوسیش و اسنادش باید اقدامات صورت بگیره و دوباره آزاد کردن و رها کردن از او درست نیست. ولی هرگاهی که گرفتار میشه و جرمش تثبیت نمیشه در واقع این کار خوب نیست. کورنیو چارو وزارت وایي له ډیرو سندونو سره دا قضیه لوی څارنوالۍ ته لېږلې چې شاید لمن یې ډیره پراخه شي. به این معنا نیست که اونا متهم نیستن و این قضیه بند شده. این قضیه ابعاد وسیع داره و انشاءالله وقتا فوقتا شما میتونین از پیشرفت ازی در مراکز عدلی و انشاءالله در مراکز قضایی هم پیگیری کنین. ونه توانیدو په دې اړه د محمد رسا نظر واخلو، خو وړاندې مدافع وکیل له دې قضیې سره د شجاع ابدره شرکت لاس لرل رد کړي وو. د رئیس زازي برخلیک لا هم نه دی معلوم او د ملي امنیت ریاست هم په دې اړه څه نه وایي. زازی هغه څوک دی چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې هرات کې د ولسمشر ساتونکو وهلې ډبولې او کابل ته یې راوړی و. د ولسي جرګې ځینې غړي د حکومت چوپتیا د قانون په خلاف بولي او وايي حکومت باید ځواب ورکړي. اوس د رئیس زازي کورنۍ هم خبرو ته نه حاضرېږي او تر دې مخکې ویلي چې حکومت ورته ویلي په دې اړه د چا سره خبرې نه کوي. دا هرات کې د رئیس زازي کور دی. هغه ځوان چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د ولسمشر د ساتونکو لخوا له وهلو وروسته کابل ته ولېږدول شو او څو ورځې وړاندې د ملي امنیت له ځواکونو سره و. هغه مهال چې غوښتل مو د هغه د کورنۍ له غړو سره د هغه په اړه خبرې وکړم، هېڅوک حاضر نه شول چې راسره په دې اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د رئیس زازي کورنۍ ویلي وو حکومت ورته خبرداری ورکړی چې په دې اړه خبرې ونه کړي. پیرو قانون اساسی باشیم و تابع قانون باشیم. اگر هر فرد مملکت چی از رئیس جمهور، رئیس اجراییه، وزرا، وکلای پارلمان، شورای ولایتی، مقامات دولتی بلند رتبه این عکس العمل نشان میده خلاف قانون است. ما این میگیم که قابل از این نیست که ما یک کسی پیشنهاد یا انتقادی داشته باشه امروز به زندان سپری بکنه. نږدې 10 ورځې وړاندې هغه مهال چې د رئیس زازي د ورک برخلیک په اړه ټولو نیوز خبر خپور کړ، د ملي امنیت ریاست لخوا هغه ټولو نیوز ته د مرکې لپاره حاضر کړی شو، خو بیرته د همدې ځواکونو لخوا یوړل شو. خو این سوالایی که این میکنن در غیر از خواهی سوالی که مجبور است سوال بکنن ولی تو مجبور نیستی که باز مظلوم نمایی زیاد کنی. ما چیزی که در تلفن برات گفتیم یک امنیت ملی برخی مردم ها را بدون سوال و جواب میاره به نام میمنخانه، ماها در اونجا میمونه. فکر کنم نی قانونی است نی منطقی است نی هم این تفسیری داره. بنابراین توقع ما است که با جایی که گپا را مرموز پیش میبرن مردم افغانستان را به خود شکی میکنن. د ملي امنیت عمومي ریاست د رئیس زازي د برخلیک په اړه څه نه وایي. هغه نږدې 8 میاشتې وړاندې هرات ته د سفر پر مهال د ولسمشر د ساتونکو لخوا ووهل شو او وروسته کابل ته راولېږدول شو. هغه ویلي وو دې موده کې حتی د خپلې کورنۍ سره هم اړیکه نه ده نیولې. د مشران جرګې زیات غړي د لاهور بهیر په نوم غونډه کې د افغان سیاستوالو ګډون د ملي ګټو خلاف او د پاکستان په ګټه بولي. د مشران جرګې رئیس وايي حکومت باید دغسې سیاستوالو ته اجازه ورنه کړي چې هر هیواد کې غونډې وکړي. فضل هادي مسلمیار وايي په هر هغه غونډه کې چې د حکومت او د ملي شورا استازي نه وي د افغانستان په ګټه نه ده. د پاکستان لاهور کې د سیاستوالو غونډه مشرانو جرګه کې له غبرګون سره مخ شوې ده. یو شمېر سناتوران وايي له دې ډول غونډو یوازې سیاسیون او پاکستاني چارواکي ګټه اخلي.
دا جلسه کول دا د حکومت سره جوفا کول دي ځکه چې د صلح کلیشه ده یا له حکومت سره ده یا له طالب سره ده. امیدوارم اینا به واقعیت‌های عینی جامعه پی ببره و هیچ وقت دیگه گول پاکستان را نخورن. د مشرانو جرګې رئیس د حکومت لخوا د دې ډول ناستو پر مدیریت ټینګار کوي او یو شمیر نور سناتوران بیا د سولې خبرو لپاره د یو هر اړخیزه پلاوي پر جوړېدو غږیږي. د افغانستان د حکومت پورې اړه لري څنګه چې څنګه صاحب دوستانو انتقاد وکړي چې حکومت هم باید خپل هغه انضباطي شکل په کار واچوي او هر چاته په هر وخت کې د هر مجلس اجازه ورنکړي. دغسې غونډې هغه که په مسکو کې دایري هغه که د طالبانو مشران چین ته بلل کی ایران ته بلل کی یا پاکستان ته د افغانستان د حکومت د چوکاټ نه بیرون سیاسي مشران بلل کی د دغه غونډو د په خپل ټول ملي او بین المللي زور او قوت او نفوذ مخه ونیسي. خو یو شمیر نور سناتوران بیا وایي هیلهمند د افغان سیاستوال پاکستان چې له ترهګرو په ملاتړ تورن دی د افغانستان په مسایلو کې صادقانه همکارۍ ته چمتو کړي. ما امیدوار هستم که این سفر بتانه یا سفرهای دیگه بتانه پاکستان متقاعد به همکاری صادقانه با افغانستان و با جامعه بین‌المللی برای ختم جنگ از راه مسالمت آمیز و دست کشیدن از حمایت تروریست ها بسازه. هغه سیاستوال چې د لاهور غونډه کې ګډون کړی وایي موخه د افغانستان د سولې لپاره د اسلام آباد او طالبانو راضي کول او له دې بهیر سره مرسته ده. د مشران جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال افضل شامل د وژل شوې میرمنې کورنۍ ادعا کوي چې شامل خپله میرمن وژلي. د شامل وژل شوې میرمنې مور وایي د لور د وژنې لامل یې کورنۍ تاوتریخوالی دی. په همدې حال کې لوی څارنوالي وایي د افضل شامل د ممنوع الخروجېدو او نیونې حکم یې صادر کړی خو خپله افضل شامل پرې لګېدلي تورونه ردوي. د مشرانو جرګې د کورني امنیت د کمیسیون د مرستیال افضل شامل د وژل شوې میرمنې مور او ورور دي. دوی وایي افضل شامل په مرموز ډول لور چې امیندواره وه وژلې ده. دا کورنۍ وایي داسې مهال چې یوه میاشت کېږي د افضل شامل د نیولو حکم شوی خو تر اوسه نیول شوی نه دی. خواست ما همین است که قاتل ما باید به پنجه قانون سپرده شود، عدالت تحقق پیدا کنه. ما مسئولیت نداریم، ما خودم اینجا مسئولیت ندارم، در کابل هستم، خانواده‌ام در ولسوالی چابی ولایت تخار مسئولیت ندارم. خوشی ما رئیس جمهور، رئیس اجرایی، رئیس جمهور همیست که به داد ما برسه، به فریاد ما زنی ناتوان برسه. ما باید قاتل ما به پنجه قانون سپاریده شود. لوی څارنوالي وایي دوی د همدې تورونو له مخې افضل شامل ممنوع الخروج اعلان کړی او د نیولو حکم هم صادر شوی دی. به نسبتی که متهم قضیه سناتور است و ایجاب توقیف و گرفتاری زور میکنه به این اساس مطابق قانون اساسی کشور نامه‌ای به مجلس سنا از جانب سارنولی فرستاده شده تا اونا در این زمینه تصمیم خود داشته باشند. داسې مهال چې نږدې میاشت وړاندې د افضل شامل د نیولو حکم شوی خو ولې تر اوسه نیول شوی نه دی. با اقدامات وزارت امور داخله ما جلوی این موضوعات گرفته و پلیس واقعی که مردم افغانستان همیشه به او اعتماد داشتن و اعتماد دارن به کار آغاز کنه. خو افضل شامل بیا وایي سیاسي مخالفانو یې د هغه خسرګنۍ هڅولي چې دا ډول تورونه پر ده وارد او دی بدنام کړي. سارنوالی محترم قضیه را تعقیب کرده رئیس، پلیس تعقیب کرده رئیس. من به امید روزی هستم که تا 30 شود هر کی در آن غش باشد. من قضیه را مجبور هستم به خاطر مردمم، به خاطر ملتم، به خاطر از اینکه این یک ادعا هست سر من و من مورد سوال قرار نگیرم. من خودم مجبور هستم قضیه را تعقیب بکنم. نږدې یوه میاشت وړاندې افضل شامل وویل وسلوالو یې پر کور برید وکړ او وروسته له دې چې میرمن یې ور ووژله دی یې ټپي کړ. هغه مهال کورنیو چارو وزارت وویل د افضل شامل ساتونکو له دې پیښې وروسته اجازه ورنکړه چې د پیښې سیمه وڅېړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ د اختلاف حل لپاره یوه بله کمیټه جوړیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ټاکنو ځینې نمایندان د ولسي جرګې غړي تورنوي چې قومي اختلاف ته لمن وهي او که دا لانجې حل نه کړي موازي ولسي جرګه به جوړه کړي. دلته د ولسي جرګې ټاکنو معترض نمایندان راټول شوي او ادعا کوي چې ولسي جرګې ته د نوي دور ډیری وکیلان د پیسو او معاملو په زور تللي نو له همدې کبله یې غونډې هم له تاوتریخوالي ډکې دي. شرم است به شما که امروز میاین به پارلمان تعصب ایجاد میکنین. شرم است به شما که در پارلمان اکثریت اقلیت میگین. واضح میگم که
پارلمان جای قانونمداری است، جای اراده مردم است. بل ورته بیا یو شمېر سناتوران د ولسي جرګې د رئیس د چوکۍ او میز ماتول د شرم وړ بولي او دې پیښې د عاملانو پر نیولو تاکید کوي. با لجاجت، زورگویی، جنجال، کشمکش، قانون شکنی پایان داده شود و یکدیگر را بپذیرن، قبول بکنن. هندوستان یا وکیل راجګیږي او هغه وایي چې د خلکو باندې ویزې باندې کوي او موږ د خپل رکشاوند د مالیې نه دغه تعمیر پیسې ورکړي دي او تعمیر مرته جوړ کړي خو افغانان په ده باندې نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر استازي هڅه کوي چې د یو پلاوي په جوړولو سره اوسنی جنجال حل کړي. دواړه جانب په دې کې کوشش کوي، همکاري کوي چې یو د حل لاره پیدا کړي. زه امیدواره یم یو څه نفر هم د دې څخه ټاکلي دي، انشاءالله خدای ته امید لرم چې تر یوې یا دوه ورځو پورې به انشاءالله موږ تاسو دې شاهد واوسو. د ولسي جرګې خپلمنځي اختلافاتو موده له یوې نیمې میاشتې زیاته شوه، خو تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره څو کمیټې جوړې شوي مګر پایله یې نه ده ورکړې. او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. په تخار او کندوز کې دوه جلا پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي. د تخار پولیس وایي د ریزرف ټولي افسر خپل قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته د قمندان د ساتونکو په ډزو وژل شوی. کندوز کې بیا د امنیې قمندانۍ د قرارګاه د ټولي قمندان خپل ساتونکي وژلی ده. د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د ریزرف قطعې د یو افسر اسدالله بیگ د جنازې مراسم. اسدالله بیگ تېره ورځ ماښام مهال خپل قمندان جنرال محبوب الله سره له لفظي شخړې وروسته د هغه د ساتونکو لخوا وژل کیږي. د تخار پولیس مني چې د پولیسو د افسر د جنرال محبوب لخوا وژل شوی ده. دیروز شام اسدنام یک ساتنمند قطعه ریزرف که تازه از ولسوالی شکمش از وظیفه برگشته بود دوباره به اساس هدایت قماندان قطعه که گویا به یک وظیفه دیگه برو و یادم میاد که من خسته هستم باید خانه برم از فامیل خود با خبری کنم با قماندان قطعه ریزرف یک مشاوره لفظی میکنن که باراش فیر صورت میگیره از سوی محافظین قماندان قطعه و این ساتنمند ما به شهادت میرسه. اسدالله بیگ خپلوان د هغه لپاره عدالت غواړي او وایي د هغه قاتلان باید محکمې ته وړاندې شي. برای ما خیلی درد داره. ما برای خانم یزدی، برای اولاد یزدی ما چی بگیم؟ چی گفتنی داریم ما برای یزدی؟ پیشکمش بازگشتم در داخل قطعه بچه اجازه خواسته که من خانه میروم لباسای خود تبدیل میکنم دوباره میایم. برای یزدی اجازه ندادم. این که اصرار میکنه حرکت میکنه بالای انداز میکنه یک مرمی در بالای قلبش میخوره همونجا میافته. ورته وخت کې بیا د تخار پولیس وایي جنرال محبوب یې د هغه له 4 ساتونکو سره نیولی دی. قماندان قطعه که محبوب نام داره و 4 نفر از بادیگارداش بازداشت شد و قضیهش فعلا تحت تحقیقات ما قرار. بل ورته په یوه بله پیښه کې د کندوز د امنیه قمندانۍ د قرارګاه قمندان عبدالوهاب اعظمي له لفظي شخړې وروسته د خپل یو ساتونکي لخوا وژل شوی دی. د کندوز پولیس وایي قاتل تښتېدلی دی او ځواکونو یې د نیولو هڅې پیل کړي. د افغانستان څوک وهنې فدراسیون سکرټر جنرال په کابل کې ووژل شو. پر حمیدالله حمیدي نن سهار کابل کې ناپېژانده وسلوالو ډزې کړې او وژل شوی. د حمیدي خپلوان وایي هغه له چا سره دښمني نه درلودله او د پیښې لامل لا نه دی معلوم. د کابل پولیس بیا وایي د پیښې په اړه پلټنه کوي. د هغه پلار لپاره ویره او ژړا چې نور ورسره نشته. د هېواد د څوک وهنې فدراسیون منشي حمیدالله حمید د یکشنبې په ورځ د وسلوالو کسانو له لوري د کابل په خوشحال خان مینه کې هغه مهال چې د خپل کار دفتر ته روان و ووژل شو. نه تنها سکرتر جنرال فدراسیون بود، ستون فقرات ورزش بوکس افغانستان بود و یک الگوی اخلاق در تمام ورزش افغانستان بود. د هېواد د سپورت د ادارې مسئولان د هغه وژل کېدل اندېښمنونکي بولي. واقعا یک ضایعه بسیار بزرگ در ورزش بخصوص به فدراسیون بوکس ما تلقی میکنیم. د نوموړي خپلوان له حکومت په تیره بیا امنیتي ادارو غواړي چې د ښاغلي حمیدي د وژنې لامل څرګند کړي. اگر در فکر کس باشند تا حالا شاید اینجا تمامش از ارگانهای دولتی می بود و جواب پرسان می بود. تمام در دقیقه کار خود که میکنند باز میرن. حمیدالله حمیدي د څوک وهنې پر فدراسیون سربیره په مالیې وزارت کې هم کار کاوه. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د
د خبري ساعت دوام د هیواد د یوه علمي شخصیت ډاکټر عنایت الله ابلاغ جنازه نن په کابل کې وشوه. اجرایي رئیس عبدالله وایي ابلاغ نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ علمي شخصیت او مړینه د هیواد لپاره ضایع ده. ډاکټر عنایت الله ابلاغ تېره پنجشنبه 89 کلنۍ کې په کویټ کې ومړ. دوی د کابل په عیدګاه جومات کې راټول شوي دي څو د افغانستان د یو علمي او فرهنګي شخصیت او دیني عالم د جنازې لمونځ ادا کړي. اجرایي رئیس د دغه دیني عالم مړینه لویه ضایعه بولي. علامه دکتر مولانا ابلاغ یک شخصیت علمی به سطح جهان اسلام بود، یک عارف بزرگ کشور ما بود، از یک خانواده بسیار بزرگ روحانی که در تاریخ کشور ما نامشان ثبت است به این خانواده تعلق داشت. اخوا یو شمېر دیني عالمان د عنایت الله ابلاغ کړنې ستایي او هغه د یوه ځلانده علمي څیرې په توګه یادوي. دکتر عنایت الله ابلاغ یکی از علمای بسیار برجسته کشور و از علمایی که دکترای خود پوهنتون جهانی الازهر گرفته بودند و سالها در خدمت علم و دین و معرفت و عرفان بودند و به صدها شاگرد به جا گذاشتن. شخصیت بسیار علمی بود، زندگیش در استازی، در تعلیم، در تربیت، در تألیف تا به امروز هم در پوهنتون کویت تا وقتی که مریض بود در پوهنتون کویت تدریس میکرد. کل علمش در وقف دین و خدمت به مردم و خدمت به اسلام بود. بل پلو د عنایت الله ابلاغ زوی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پلار یوه هیله وه. در سال 1361 ما هجرت کردیم از افغانستان به پاکستان. بعد از 5 سال زیست کردن در پاکستان و کوشش زیاد از اینا که تمام رهبرای مجاهدین اینا میشناختن، بعضی از اینا شاگرداش بودن، بعضی از اینا دوستایشان بودن، از کلشان خواهش کردن که شما متحد شوین، من امروز شما کار میکنم، ولی اونا متحد نشدن، کار نکردم راشون. بالاخره با درخواست حکومت کویت رفتن در اوجا به حیث پروفسور در پوهنتون کویت اینا استاد بودن. عنایت الله ابلاغ د کابل او کویت په پوهنتونونو کې د استاد په توګه کار کړی دی او دغه راځي د ولسي جرګې د یوې دورې غړیتوب هم لرلی دی او تر دې وړاندې د سترې محکمې رئیس هم و. هغه په 89 کلنۍ کې د ناروغۍ له امله په کویت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. هرات کې امنیتي ځواکونو څه باندې 200 کیلوګرامه اپیم کشف او ضبط کړي. هرات کې سرحدي پولیس وایي دا کشف شوي اپیم د طالبانو اړوند دي او د همدې ډلې کسانو غوښتل د بادغیس له بالامرغاب نه د فراه بکوا ولسوالۍ ته ولېږدوي. هرات کې امنیتي چارواکي وایي طالبان د مخدره موادو نړیوالو مافیاو سره اړیکه لري او له همدې لارې پیسې ګټي. دغه تاریک ډوله نشهیي توکي د سرحدي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د هرات په کوشک روباڅنګي ولسوالۍ کې ترلاسه شوي دي. د هېواد په لویدیځ کې د پولیساتو ځواکونو چارواکي وایي دا نشهیي توکي په طالبانو پورې اړوند دي او د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ نه بر شوي وه او په پام کې وه چې د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ته ولېږدول شي. ویل کېږي چې دغلته طالبانو د نشهیي توکو د پروسس کارخونې فعالې دي. یک محمولی مواد مخدر آمد اونجا باز برای دوست موتر حمایه داشتن از افراد مسلح طالبا میخواستن این از سرک تیری کنند به کمین به ما برابر شدن. بعد از یک درگیری ما موفق شدیم که مقدار 720 کیلوگرم مواد مخدر و یک برتله و یک گراد موتر سراچه از پیش دشمن دستگیر کنیم. د هرات امنیتي ځواکونه وایي چې دولت مخالف وسلوال د نشهیي توکو له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري او د کوکنارو د کرلو لپاره سیمینه امنه کوي. تیزابایی که در افغانستان به خاطر پروسس و به وجود آمدن هیروئین، مورفین و یا مواد مخدر استفاده میشه، این از حتی در کشورهای نزدیک پیدا نمیشه، یعنی از یک منطقه دور قاچاق میشه به افغانستان آورده میشه. از این معلوم میشه که یک مافیای کلان بین‌المللی در قاچاق مواد مخدر بیشتر سهیم است. تمام مزارع مواد مخدر در ساحات ناامن که طالبان حضور فیزیکی دارند بوده و اکثریت درآمد شبکه‌های مالی طالبان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تامین می شود. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د مخالفو وسلوالو جګړه تر ډیره د نشهیي توکو له لارې د ترلاسه شویو پیسو په مټ پرمخ بیول کیږي او هغوی هڅه کوي څو له نړیوالې مافیا سره په همغږۍ د نشهیي توکو کرلو ته دوام ورکړي. یکی از جمله عواملی که باعث
دوام جنگ و گسترش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان و من جمله در حوزه غرب کشور شده مسئله مواد مخدر هست. د لویدیځ ځینو ولایتونه په تیره بیا هرات او فراه د هېواد د نشه یي توکو د قاچاق او لیږدولو له اصلي لارو ګڼل کېږي. په وروستیو میاشتو کې د نشه یي توکو د پروسس لسګونه کارخونې چې ویل کېږي په طالبانو پورې اړوند دي د بهرنیو او کورنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه تللي دي. ټاکل شوې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو اووم پړاو را روانه اونۍ په قطر کې پیل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان سره به د خبرو دا نوی پړاو د روانې جون میاشتې په 29مه نیټه پیل شي. خلیلزاد وایي ټول لوري د سولې خبرو کې چټک پرمختګ غواړي. بل لور پاکستان ته تللي افغان سیاستوال چې پرون د لاهور بهیر په نوم غونډه کې ګډون کړی و د نن ورځې تر ناوخته په پاکستان کې ول. پر همدې موضوع مو د بحث لپاره د نظامی او سیاسي چارو شنونکي کابل خان تدبیر ته بلنه وکړې. ښاغلی تدبیري ښه راغلاست خپرونې ته. مننه، سلامت اوسئ. کورودن دا د پاکستان له غونډې به راپیل کړو، بیا به د قطر پر غونډه هم وغږیږو. ځینې سیاستوال لاړل، افغان سیاستوال هلته د لاهور بهیر په نوم په مري کې غونډه وکړه او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو وغږېدل، همداشان د سولې په بهیر باندې. فکر کوئ چې پاکستان به څه غوښتل له دې غونډې؟ مننه، سلام او درنښت تاسو د تلو تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه داسې فکر کوم چې په سیمه کې ځینې تلاشونه په جریان کې دي، روان دي، د دې لپاره چې د افغانستان د ولسمشر هغه موضوع چې دی په افغانستان کې د سولې په اړوند باندې لري او په افغانستان کې د سیاستوالو په مقابل کې د هغو سیاستوالو چې په سیمه کې په شکل د اشکال له سیمې سره په مناسباتو باندې بدنام دي، د هغو په مقابل کې هغه استایدګي د سیمې ځینې هېوادونه غواړي هغه کمزوري کړي. د دغې کمزورتیا لپاره ډېر زیات تلاشونه روان دي، هم د ایران هېواد، د روسیې هېواد، د پاکستان هېواد دا هڅه کوي چې په هر ممکن شکل سره چې وشي ولسمشر له هغې موضوع نه راټیټ کړي چې هغه افغاني موضوع ده او ملي موضوع ده. د افغانستان ولسمشر د ټولې هغې ثابتې ډیپلوماسۍ چې دوی په تېرو 3 کالو کې د پاکستان په اړوند باندې درلودله، هغو پاکستان دې ته اړ کړ چې د افغانستان سره دی د واقعي خبرو میز ته کښېني. پاکستان اوس هم د پاکستان پوځ، خصوصا د پاکستان استخباراتي اداره دې تلاش کوي چې ولسمشر ته وښیي چې دوی په خپل لاس کې تر اوسه لا قطعې لري او دوی کولی شي چې د هغه ولسمشر دپاره یو سرخوږی رامنځته کړي. سره له دې چې هغه سیاستوال چې له افغانستانه پاکستان ته تللي دي، موږ د هغو څرګندونې د هغو په هغو کې د ځینو افرادو داسې څرګندونې چې هغه تر ډېره بریده پورې افغاني څرګندونې نه وي، بلکې د هغو په ګټه باندې دوی دا څرګنده کړه چې په تېرو 40 کالو کې پاکستان کوم ظرفیتونه چې په افغانستان کې جوړ کړي دي، خصوصا د ځینو مشخصو ډلو په منځ کې هغه ظرفیتونه له دوی سره وجود لري او دوی نن هم په هغه باندې کار کوي. صحیح. یوه مسله یاده کړه د ځینو ګډونوالو چې هغه په اړیکو کې چې کومه ترنګلتیا ده د افغانستان او د پاکستان، دوی یوه هڅه کوي چې د ترنګلتیا راکمه کړي یا داسې خبرو ته یوه زمینه برابره کړي. فکر کوئ باور پرې نشته؟ زه داسې فکر نه کوم چې دا خبره د ډېره باوري واوسي او یا د دوی د دې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې دپاره هغه ترنګلتیا چې موجوده ده هغه راکمه شي. دوی په هر ممکن شکل سره په دې کې ډېر زیات، البته ځینې افراد او اشخاص به هیپ کړي چې هغه د درنښت وړي، ولې تر ډېره بریده پورې دلته داسې افراد او اشخاص دي چې هغه په تېرو 18 کالونو کې چې دوی د امریکا د قوتونو په موجودیت کې یا د پروژو په اخیستلو باندې دلته شاخ شوي دي او یا ځینې افراد او اشخاص د سیمې لخوا استخدام شوي دي. دوی ډېرې مرموزې او غیر افغاني څرګندونې د هغو استخباراتو او هغو ډلو دپاره کوي او دوی تر ډېره بریده د خپل ثروت د ساتنې دپاره هلې ځلې کوي. فکر کوئ پاکستان داسې غواړي یو سند جوړ کړي چې که ولسمشر غني سره یا د ولسمشر غني د دریځ پر وړاندې کوم خلاف دریځ ښیي، فکر کوئ پاکستان داسې غواړي یو سند جوړ کړي د دې سیاستوالو له ادرسه؟ یقینا د پاکستان همدغه ظرفیت هم اوس لري.
بلکې ایران، پاکستان او د سیمې ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې موږ په وارونو دا ویلي دي چې دوی خپل ظرفیتونه په افغانستان کې دا اوس هم لري. د هغو پخوانیو افرادو او اشخاصو چې 40 کاله وړاندې له دوی سره یو ځای 45 کاله وړاندې حتی له دوی سره یو ځای کار شروع کړی ده، د دوی په خدمت کې دي، دوامدار د افغانستان د ټولو ملي موازیو په مقابل کې د ایستادګي کړې ده. تاسو که وګورئ د افغانستان د اوبو د مهار په موضوع کې، په افغانستان کې د بندونو جوړولو په موضوع کې، په افغانستان کې د افغانانو د استخدام د پردیو جنګونو دپاره همدغه افرادو او اشخاصو چې پکې ښکېل وو او تر ننه پورې د هغو کړیو استخباراتي حلقاتو دپاره خدمت کوي. د پاکستان په مورد کې یا د پاکستان لپاره د افغان سیاستوالو یا خصوصا هماغه سیاستوال چې پاکستان ته لاړل، هلته یې غونډه کې ګډون وکړ او د ولسمشر غني د دریځونو ترمنځ داسې ښکاره توپیر څه وینئ تاسو؟ ډېر لوی توپیرونه موجود دي. ولسمشر غني په افغاني ارزښتونو باندې خبرې کوي. ولسمشر غني د افغان ملي ګټو باندې خبرې کوي. ولسمشر غني د افغانستان د داراییو چې پردیو هیوادونو ته روانې دي په هغو باندې بحث کوي. ولسمشر غني د افغان تجار او د افغانانو د حق حقوقو د غوښتنې خبرې کوي. ولسمشر غني په دې سیمه کې د یو داسې پارتنرشپ چې په هغه کې افغان پارتنر واوسي نه وسیله د دغو مسایلو خبرې کوي. دغه سیاستوال چې پاکستان تللي دي په دغو کې ډېر کچې پورې تر ډېر بریده پورې داسې خلک دي چې هغه د افغان ملي موضوعګانو په مقابل کې دی غیر افغاني موضوع نیسي، دوی د افغان د ګټو په ضد باندې درېدنه کوي او اظهارات کوي. نن په مشران جرګه کې هم دا د بحث موضوع وه او ډېرو سناتورانو ویل چې هغسې غونډې چې کېږي د افغانستان نه د باندې وي، د افغانستان په اړه وي او د افغانستان د حکومت او همداشان د خلکو استازي یعنې د ملي شورا استازي پکې نه وي، نو داسې غونډې ګټه نه لري او خصوصا د پاکستان پرونۍ غونډې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف ده او د پاکستان په ګټه ده. فکر کوه او یو غوښتنه شوې د حکومت ده چې حکومت باید مخنیوی وکړي. فکر کوئ چې اړتیا شته چې حکومت مخنیوی وکړي داسې غونډې؟ یقینا باید وکړي. ګورئ تاسو وګورئ په افغانستان کې څه موده وړاندې لویه جرګه را دعوت شوې وه. همدغه کسان چې نن تاسو هلته وینئ دغو ټولو لویه جرګه په افغانستان کې تحریم کړه. په افغانستان کې که چیرې د افغانستان د سولې موضوعي د دې دپاره کابل تر ټولو بهترین ادرس ته چې خبرې پرې وشي. له دې نه علاوه نور داسې ادرسونه شته چې داسې هیوادونه شته چې هغه د افغانستان په ګټه او د افغانانو د یووالي دپاره تر ډېره بریده په هغو باور کیدی شي. هغه ادرسونه موجود دي او ځینې نور داسې خبرې تاسې که د دغو افرادو او اشخاصو موضوع وګورئ، د دوی خبرې وګورئ او یا د دوی څرګندونې وګورئ، په یقین سره د افغانستان د ملي ګټو، د لوی افغانستان د ګټو او د خط دواړو خواو ته د افغانانو د ګټو په ضد باندې څرګندونې دي او دوی هغه عالي دي چې دوی د پخوا نه د پردیو په لاس کې لوبېدلي دي او تر ننه پورې هم لوبېږي او ادامه ورکوي. په دې خاطر باندې د مشرانو جرګې همدغه موقف چې واقعا دا غیر ملي څرګندونې دي او د دغو افرادو اشخاصو چې اوس د افغانستان په سیاست کې تر ډېره حده پورې تاثیردار هم نه دي، دوی نشي کولی شي دغسې غونډې د افغانستان د ګټو دپاره مؤثرې تمامې شي بلکې د پردیو د ګټو دپاره. دا لږ ساعت مخکې ګمان کوم ساعت مخکې د زموږ په یو پروګرام کې د همدې غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل چې د دوی هڅه دا ده چې دا د بې باورۍ کومه فضا چې ده د دې د فاصلې چې پکې دا کمې کړي او یوه فضا جوړه کړي د باور رامنځته کولو. فکر کوئ چې داسې د ملي منافعو خلاف څه تاسې اورېدلي؟ هغه سیاستوال چې هلته دعوت شوي دي تر ډېرې کچې پورې هغه ملي سیاستوال نه دي، هغه په افغانستان کې افغانستان شموله سیاستوال نه دي بلکې د پردیو پروژو دپاره استخدام سوي افراد او اشخاص دي چې هلته په پاکستان کې عملا په دې مسایلو کې ګډون درلود. هغه څوک چې په افغانستان کې د بې باورۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ د فضا د ختمولو او یا د یو بل ته د نږدې کېدو فضا رامنځته کولی شي، هغه د افغانستان ګټې دي. پاکستان تر اوسه پورې لا دې ته غاړه نه ده ایښې په ټول قوت سره چې دوی افغاني ګټې په خبرو کې ومني. دوی د افغانستان د ګټو په بنیاد باندې تا سره د یوه همسایه ګاونډي هیواد په حیث باندې برخورد ولري بلکې دی تر اوسه لا خپل امرانه برخورد ته دوام ورکوي. دی یایي چې په افغانستان کې هغه قوت چې ما سره موجود ده هغه موجود ده او دا ولسمشر غني ته د منلو نه ده. دغه سیاستوال چې یایي چې موږ ترې انګلتیاوې راکموو، موږ د دوی نه تجربه لرو، موږ دوی پېژنو، په افغانستان کې مې دوی سره ژوند کړی ده، د دوی سیاست هم لیدلی ده، د دوی سیاسي ژوند موږ پېژنو. په افغانستان کې دوی څنګه سیاستوال شوي دي دا ټول مسایل له افغانانو سره موجود دي او افغانان پرې پوهېږي. که فرض که په دغسې سیاستوالو هم باور ډېر ونه شي او دلته بیا د دوی که ډېر نفوذ هم نه لري خو ځان ته مشرانو رهبرانو سیاستوال دا وایي
او دلته د افغانستان د حکومت هغه رسمي دریځ کې د اقل د پاکستان پر وړاندې تفاوت وي او دلته توپیر وي فکر نه کوئ چې نور هیوادونو ته یو ډول بې باوره ښکارو چې ولې په کور دننه دوی داسې د یو هیواد پر وړاندې یو واحد دریځ نه لري موږ دغه مسایل نشو کولی چې له نړیوالو نه پټ کړو تاسو ګورئ دلته ډېر افراد او اشخاص چې په همدغه هیات کې موجود دي په هغو باندې د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا د فساد اتهام د دوی د میلیاردر کېدو اتهامات او د دوی د افراد او اشخاصو د وژنې اتهامات دا موږ له نړۍ نه نشو پټولی دوی د بشر د حقوقو د سازمان دوی د امنیستي انټرنیشنل او دغسې نورو نړیوالو ادارو چې هغه په د جرایمو څېړنه کوي په نړیواله سطحه حتی د محاکمو په تور لیست کې د همدغه افراد او اشخاص موجود دي په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هغه اروپا ته دا نن هم سفر نشي کولی ولې موږ افغانان له دوی نه تجربه لرو دوی موږ ته معلوم دي دوی د افغانستان د ګټو دپاره په هیڅ وجه باندې دوی د افغانستان د ګټو دپاره ګام نشي پورته کولی په داسې هیواد کې لکه پاکستان زه غواړم دوه پوښتنې دي چون یو ځای به مطرح کړم یو دا مسله چې ولسمشر غني هم په پام کې ده چې هغه چې خپله ویل 4-5 ورځو کې لاړ شي پاکستان ته فکر کوئ چې د ولسمشر غني د سفر پر وړاندې د دې سیاستوالو سفر کوم خنډ او که نه بل د قطر غونډه چې په پام کې ده په 29 د دې روانې میاشتې وشي فکر کوئ تمه څه ده له دې غونډې زه داسې فکر کوم چې که چېرته طالب واقعا د افغاني موضع د افغانستان د ګټو دپاره موضع او په افغانستان کې د وینو تویېدنو د مخنیوي دپاره په افغاني ګټو باندې طرحه ولري دوی به د افغانستان له حکومت سره نږدې شي او له هغو سره به مخامخ خبرې پیل کړي د خلیلزاد له ټویټ نه چې کړی و په هغه کې 4 مسایل مشخص شوي دي چې په دغو مسایلو به موږ طالبانو سره په ټولو خبرې کوو سره له دې چې طالبان تر اوسه په دې ټینګار کوي چې موږ د امریکا په وتلو او د هغو په مهالویش باندې خبرې کوو ولې د خلیلزاد ټویټ ډېر واضح و او په هغه کې 4 مسایل چې یو خوشبیني یې ښودلې وه چې موږ دغو مسایلو ته نږدې شوي یو او امکان لري چې دا ځل موږ یو بریالیتوب ولرو خد د افغانستان سوله او د افغانستان جنگ 45 کلن تاریخ لري تاسو نشئ کولی د دې انتظار ولرئ چې هغه په 1 میاشتو 2 میاشتو کې حل شي او د هغه دپاره د دې حل کلي پیدا شي یعنې فکر کوئ چې د دې افغانستان د جګړې یا په ټوله کې د کړکېچ حل لپاره یو پړاو دی یقینا زه داسې فکر کوم چې دا د زینو یوه پله ده او موږ به په همدغه شکل سره مخکې ولاړ شو د افغانستان د ولسمشر د تګ په ارتباط باندې چې تاسو سوال درلود پاکستان ایران او له دې سره نور جفت هیوادونه په سیمه کې چې په ګټو باندې سره شریک دي او یا دوی په افغانستان کې استخباراتي لوبه کوي او یا دوی غواړي چې په افغانستان کې جنگ متمرکز وساتي له افغانستانه جنگ دوی ته سرایت ونه کړي هغه هیوادونه ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې ولسمشر غني تر فشار لاندې ونیسي تاسو ګورئ نن ایران د ولسمشر غني د برطرفۍ او د نه ګډون په انتخاباتو کې باندې فشار اچوي پاکستان په همدغه باندې فشار اچوي روسیه په همدغه باندې فشار اچوي ځینې نور هیوادونه دي چې هغه په همدغه باندې فشار اچوي چې ولسمشر غني باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او د افغانستان سیاستوال بل څوک باید رامخې ته کړي حال دا چې دلته د افغانستان د ګټو خبره ده افغانان په دې باندې پوهېدلي دي له ولسمشر غني سره له دې چې ما تر اوسه د افغانستان په دولت کې په تېرو 18 کالو کې ماموریت نه دی کړی ولې یو څه چې راته ښکاري هغه دا دي چې د افغانستان خلک خصوصا ځوان قشر په مطلق اکثریت سره د ولسمشر غني نه حمایت کوي او د هغه طرحې مني او د افغانستان د ګټو دپاره به ټول جنګ کور ودان ډېره زیاته مننه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر هر کله راشي بخیر درنو لیدونکو د خبرونو دوام په بلخ کې د مدني ټولنې ځینو فعالانو او افغان میرمنو سره د مرستې بنسټونو داسې یو کمپاین پیل کړی چې پیغام یې له کورنیو تولیداتو او کرنیزو پیداوارو ملاتړ دی د کمپاین سمبالونکي پر خلکو غږ کوي چې له کورنیو تولیداتو دې ګټه نه وکړي هغوی پر حکومت هم غږ کړی ده چې کروندګرو او تولیدونکو ته د سړې خونې جوړې کړي او د لیږد رالېږد لپاره البته یوازې د لیږد لپاره د توکو برابرولو اسانتیا دې هم ور برابره کړي دلته په مزار شریف کې د افغان میرمنو د بشري مرستو بنسټ او یو شمېر لوستو ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو د ځینو تازه میوو په پیرلو سره د کورنیو کرنیزو محصولاتو د ملاتړ لپاره کمپاین پیل کړی دی
بیشتر خوب می بود که حمایت می کردیم محصولات وطن، تولیدات وطن، هم از بخش صنایع دستی، هم از بخش محصولات کشاورزی ما بیشتر حمایت می کردیم. این ذهنیت، این تفکر و این ایده وجود نداره در نظام، هم در بخش جامعه و شهروند. و از خاطر نبودن سردخانه تولیداتشان با قیمت ارزان به صورتی که باز هم مردم نمیخرن، میرن تولیدات کشور خارجی را میخرن، اما چیزایی که در وطن خود با ارزان میشه او را نمیخرن، مجبور میشن به قیمت ارزان هم زحمت دست خود به مردم به فروش برسانن. دا ځوانان وایي سره له دې چې د هیواد کرنیز محصولات ښه کیفیت لري، خو ډیری کروندګر له دې امله چې د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري او دغه راځي حاصلات په معیاري توګه نه بسته‌بندي کیږي، اړ کیږي چې خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. افغانستان از جمله کشورهایی است که خیلی فراورده‌های خوب در تمام بخش‌ها دارد، اما نبود بسته‌بندی درست و یا معیاری میتواند که یک کمتر مایه نگرانی و دلسردی امیدی حقیقی زارعین بشوند. باید امکانات برای دهقان ما مساعد بسازد تا اینکه بتونه این محصولات به مرور زمان در وقت مناسب به یک نرخ خوب و عالی به فروش برساند. د دغه کمپاین د پیلوونکو په وینا د کورنیو محصولاتو پیرل د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کیږي او د هیواد په اقتصاد کې بنسټیز بدلون راوستلی شي. له همدې امله دوی په کرنیزو او صنعتي برخو کې د کورنیو تولیداتو پر ګټې اخیستنې ټینګار کوي. هدف از این برنامه ما و از حرکت نمادین ما حمایت از زارعین ما، حمایت از باغدارای ما، حمایت از تولید کننده‌های ما و از صنعتکارای ما بود که ما امروز خواستیم با خریدن یک تربوز از باغدارای خود، از زارعین خود حمایت بکنیم و از تمام شهروندان شریف شهر مزار شریف و از تمام مردم ولایت بلخ احترامانه خواهش میکنیم که با خریدن امتحه تولیدات وطن و با خریدن میوه‌جات و تولید وطن است خریداری بکنن و زارعین خود و صنعتکارای خود از این طریق حمایت بکنن. دغه ځوانان وایي چې دولتي ادارې دي لکه د خوراکي توکو، میوو او دغه راز نورو هغو مصرفي توکو د تامین لپاره چې په کور دننه تولیدیږي کورني توکي وپیري، ځکه دا کار د ډېرې پانګونې د جذب، کارموندنې او د بېروزګارۍ د کچې د ټیټېدو لامل کیږي. له نړۍ مو هم خبرو خو تر لږ ځنډ وروسته. او له نړۍ دا چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرامپ وایي پر ایران به نور بندیزونه هم ولګوي. ټرامپ وایي پر ایران د نورو بندیزونو لګولو موخه دا ده چې ایران اتومي وسلې ته لاسرسی ونه مومي. تر دې مخکې ایران ویلي و د امریکا بندیزونو پر وړاندې درېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرامپ وایي چې کولای شي د ایران تر ټولو ښه ملګری وي. هغه وایي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. واقعیت دا دی چې پرې به نه ږدم چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. کله چې هغوی دا ومني یو بډای هیواد به ولري، خوښ به وي او زه به د هغوی تر ټولو ښه دوست به اوسم. هیله من یم چې دا کار وشي، خو ښایي ونه شي. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو دوه ډیموکراټ نمایندان له ایران سره د ترینګلتیاو د کمېدو غوښتونکي دي. موږ باید له جاپان سره چې په دې مسله کې ښکیل دی خبرې وکړو او وګورو چې د هغوی مشوره څه ده. جاپان له موږ نه غواړي چې پوځي مداخله وکړو، نو بې دلیله ولې وضعیت داسې کړکېچن کړو چې دوی ولوی کړکېچ لامل شي. هیله من یم چې په حکومت کې آرام فکرونه بریالي شي او موږ له هرې ډیپلوماټیکې لارې کار واخلو څو ډاډ ترلاسه کړو چې له ایران سره په یوې نااړینې جګړې کې نه ښکېل کېږو. امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې له ایران نه غوښتي دي چې اټومي وسلو ته د لاسرسي له هڅو لاس په سر شي، خو ایران وایي چې دغو وسلو په لټه کې نه دی. د ایتوپیا د پوځ مشر او د امیرا سیمې مشر د یوې ناکامې کودتا پر مهال ووژل شول. دا کودتا د پوځ ځینو افسرانو کړې وه او هغه سیمه کې چې په وروستیو کلونو کې قومي ترینګلتیا پکې ډیره شوې ده. استرالیا کې دویم لرغونی ژوبڼ جوړیږي چې څه باندې 200 میلیونه ډالر پرې لګول کیږي. پر دې پیسو ماشومان ته د تګ راتګ لارې هم جوړیږي او دوی به کړای شي ژوبڼ کې موجود حیوانات له نږدې وویني. او
اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه او لومړی خبر دا چې لا تر اوسه د افغانستان او ایران ترمنځ د پیسو لیږد رالېږد لپاره هیڅ قانوني پړاو نشته. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کلنۍ راکړې ورکړې زیاتې کچې ته په پام د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیسو لیږد رالېږد رسمي نه دی. تر دې مخکې د افغانستان بانک ویلي و ایران ته له افغانستانه د ډالرو د قاچاق یو لامل د افغانستان او ایران ترمنځ د رسمي ادرسونو نه موجودیت دی. د ایران بازارونو ته د ډالرو د زیاتېدونکي قاچاق په تړاو پر اندېښنو سربیره د افغانستان او ایران ترمنځ د پیسو د لیږد د رسمي لارو نشتوالي په دې برخه کې ډېرې پوښتنې رامنځته کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کال کې 1.5 میلیارډ ډالر هغه پیسې چې د افغانستان او ایران ترمنځ د توکو د پیر او پلور لپاره تبادله کیږي له نارسمي لارو لیږدول کیږي. حکومت افغانستان جمع نهادهای بین‌المللی در این راستا باید یک غور دقیق انجام بدن تا یک نهاد معتبر مالی در اونجا وجود داشته باشه که اینمی تبادلات پولی صورت بگیره. ما از ایران واردات داریم امیالی. ما پیشا به شمار کردیم حدود 2 میلیارد. یکی از این تادیات هم از طریق بانکی صورت نمیگیره. بدلیل از اینکه متاسفانه ایران تحت تعزیرات از لحاظ دلار است. بانک ها نمیتونن که انتقالات از طریق بانک بکنن. بنان آیا مالی که از ایران میاد به افغانستان اینا رایگان میته براتون؟ د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ رسمي شمیرې ښیي چې په کال کې د رسمي سوداګرۍ کچه 1 میلیارد و 500 میلیون ډالرو ته رسیږي. در سال 2019 البته در ربع اول تا اکنون ما در حدود بیش از 3 میلیون دلار صادرات کردیم و در حدود 30 میلیون دلار هم واردات کردیم و در این سال 2019 تصمیم حکومت افغانستان و وزارت صنعت و تجارت است که صادرات خود را به کشورهای مختلف جهان به مرز 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانیم. د هیواد بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ورځ تر بلې ټیټېدو سره هممهاله داسې رپورټونه خپاره شول چې په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 4 میلیارډ ډالره ایران ته قاچاق شوي دي. د افغانستان بانک که څه هم دا شمېرې نه تاییدوي خو مني چې ایران ته د ډالرو قاچاق شته دی. د هرات پوهنتون کې د هندواڼې میله وشوه. د هرات پوهنتون مسؤلان وایي د میله کې شاوخوا 3 ټنه هندواڼه پیرل شوي او موخه دا وه چې له کروندګرو ملاتړ وشي. په همدې حال کې محصلان وایي که د کرنیزو محصولاتو او میوو ملاتړ وشي نو کروندګر او بڼوال به تاوان ونه کړي. اوس هم د لوبو برخه. د افغانستان د فوټسال 20 کلنو لوبډله د اسیا جام سیالیو کې دویمه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د افغان لوبغاړو هرکلي ته یې ځانګړي مراسم برابر کړي. افغان لوبغاړي بل سبا کابل ته راځي. فرزاد محمودي ټاکل شوې ده د هیواد د 20 کلنو د فوټسال ملي لوبډله د اسیا په اتلولۍ سیالۍ کې دویم ځای له خپلولو وروسته د سې شنبې په ورځ هیواد ته راشي. د هیواد د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي چې د فوټسال د ملي لوبډلې د هرکلي لپاره پروګرامونه په پام کې لري. ما از 2 روز قبل برنامه را تنظیم کردیم و انشالله بتانیم یک آمادگی خوب و پذیرایی خوب با اشتراک مردم و تیم‌های ملی فوتبال افغانستان ازشان پذیرایی کنیم. بلخوا د بدني روزنې او سپورت د ریاست او د اولمپیک ملي کمیټه هم د هیواد د فوټسال د ملي لوبډلې د هرکلي لپاره د پرتمینو مراسمو د پام کې نیولو خبر ورکوي. ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان تمام آمادگی‌های خود را برای هر چی بهتر و با شکوه‌تر پذیرایی از این قهرمانان گرفته. لوبغاړي هم له حکومت غواړي چې د فوټسال د ملي لوبډلې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړي. بزرگترین دستاوردهای فوتسال و فدراسیون فوتبال است که ما باید مسئولیت داریم تا با بدرقی از این بازیکن‌ها بریم و از اینا تقدیر به عمل بیاریم. دولت قبلا زیاد کمک نمی کردن و ما می خواهیم که اینا کمک کنند تا در آینده ها یک دستاورد خوبی داشته باشند. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د اسیا د اتلولۍ سیالیو په حذفي پړاو کې د تایلند او اندونیزیا لوبډلو ته د ماتې په ورکولو او په لوبه کې د جاپان پر وړاندې د ماتې په منلو سره د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ. او د لوبو له برخې یو بل خبر دا چې د کرکټ نړیوال 2019 جام کې افغانستان خپله 6مه لوبه هم وبایدله. افغان لوبډلې له هند سره سیالي وکړه او د 11 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د کرکټ په روان 2019 نړیوال جام کې د افغانستان بله لوبه سبا
له بنګلادیش سره ده، خو د تېرې شپې لوبه کې افغان لوبغاړو تر بلې هرې لوبې ښه سیالي وکړه او ښه وځلېدل. له تاسو څخه قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننه د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. ښه شپه.